یو عبادت دا دی چې یوازې د بدن سره تعلق لري، هغه دا دی چې موږ په بدن باندې کوو، په خوله باندې تسبیحات وایي او په اعضاو باندې بیا موږ لمونځونه کوو. یو بیا داسې عبادت دی چې خاص د مال سره تعلق لري، هغه دا عبادت دی چې د الله په لاره کې شیندنه کول د خپل مال. یو بیا دا عبادت دی چې د بدن او مال د دواړو سره برکت، هغه حج دی چې بدن دې روغ هم پر تا فرض نه دي تر څو چې ته د سرمایې مالک وګرځې. که سرمایه پیدا کې عاجز بدن دې کار نه کوي هم پر تا فرض دی، خپل حدود لري، فرضیت خپل اندازه لري، خپل شرایط لري. نو موږ تاسو بدني عبادت ښه کړو، هغه عبادت چې د مال او بدن د دواړو څخه دی هغه ښه کړو. لیکن دغه عبادت چې دی چې د هغه خاص د مال سره تعلق لري دا هم الله پر خپلو بندګانو فرض کړی. قرآن عظیم شان کې تقریبا یو رسول الله ځایه د زکات بحث راغلی، یو رسول الله ځایه. دا موږ ته ښیي چې د اسلام د کلمه د شهادت وروسته مهم عبادت اقیم الصلاه. اول وار چې قرآن موږ وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. الته الله جل جلاله د ایمان بالغیب وروسته د لمانځه بیان کوي، په بل آیات کې به د لمانځه وروسته د زکات بیان. الله پاک جل جلاله په مختلفو آیاتونو کې د دې تقریبا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، بیا الله وایي واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة. دا ټول معلومه خبره سره چې زکات دا هم د اسلام د ارکانو څخه دی. په دې باید سړی ځان خبر کړي. زموږ ستاسو معاشره کې یو ډېره غلط فهمي شته، پیسې هر چا ته ښه خوند ورکوي، سرمایه ډېرېدل هر چا ته ښه خوند ورکوي، لیکن دغه سرمایه د ځانه بېلېدل دا سړي ته ډېر ضروري او دا حب د دنیا دی، دا د ټولو ګناه جړ دی. په دنیا رأس کل خطیئه، د دنیا محبت د ټولو ګناهو جړ دی چې ستا په زړه کې ننوتې بیا الله د سوي قرابت وسیله رحمې د سوي جهاد ته د زړه نه غواړې بزدله سي. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا او اولاد دا دواړه مه بخله، مه جبانه، دا دواړه سړی هم بزدله کوي هم سړی بخیل کوي. د دنیا محبت کوي. موږ کسان ټول په دنیا باندې اخته یو. څوک کوشش دا کوي چې په سرمایه ډېره کم، څوک کوشش د ښه بلډینګ جوړولو کوي، څوک کوشش د ښه مارکیټ جوړولو کوي، څوک د یو ښه موټر په فکر باندې، څوک د یو ښه جامو په فکر باندې، څوک د یو ښه واده په فکر باندې. لیکن د الله د راضي کولو فکر د چا سره کم دی، بیخي کم د نسته. لومړی باید د دنیا سره موږ الله راضي الله راضي کېږي هله چې د مال چې کوم فریضه د الله پر ته اجرا، دا مال چې الله تا ته درکوي دا یوازې ستا نه دی، په دې کې د غریبانو د مسکینانو حق دا واورئ. هر کس چې څومره مال لري دا د ځان به نه بولي او نه چې مسکین ته یو لاس شل روپۍ ورکوي، یو زر روپۍ ورکوي، یو 2000 روپۍ ورکوي، بیا نو به هغه باندې احسان چې یاره ما خو تا ته دومره پیسې تاسو به یې لیدلي چا چاته زکات ورکړي خو یاره دا زما به زکات رالوی سي دا ته هغه کس لپاره د قیامت په د ټولو غټ ذلت دی چې هغه د احسان نه وروسته پر یو چا باندې اوریادوي یې بابا دا د ټولو ذلیله کس